لمونځ زموږ د دین اهم عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي بین العبد والکفر ترک الصلاة. د بنده او د کفر په مابین کې یو شی پاته دی چې صرف لمونځ دی. فمن ترکها فقد کفر. چې کوم سړي لمونځ پرېښوی هغوی کفر ته ورسېدی. په دې وجه د بعضو امامانو دا رایه ده، هغې د دې حدیث په تشریح کې دا وایي د هغې صراحتا مذهب دا دی چې د لمانځه په پرېښولو سړی کافر ګرځي. چې کوم سړي سره لمونځ پاته سو هغې د اسلام څه ووتی په کفر باندې ګډ سو. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله هغې په دې باره کې لږ اساني کوي، لیکن بیا هم هغه شدید ترین ګناه ده چې دا د کافرانو عمل بلل کیږي، دا د کافرانو زندگی بلل کیږي او دا د کافرانو طرز بلل کیږي چې یو سړی د شپې در ډېره پورې ناست دی او د سهار لمونځ بیا نه کوي. او چې کوم سړی د خوب په خاطر باندې د سهار لمونځ قضا کوي، تاسو راځئ طبراني کې روایت دی چې الله تعالی د دې یو لمانځه په خاطر د جهنم پر دروازه د هغې نوم ولیکي، او چې د کوم چا نوم د جهنم پر دروازه باندې ولیکل سو هغې به د جهنم دروازې ته ضرور ننوځي. نو چې کوم سړی لمونځ قضا کوي د جهنم پر دروازه د هغې نوم لیکل کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم سړی لمونځ کوي نو د قیامت په میدان کې به د هغې دپاره دلیل دلیل معنا رهنما لارښوونکی، او د قیامت په میدان کې به د هغې دپاره رڼا وي. او چې کوم سړی لمونځ قضا کوي د قیامت په میدان کې به نه د هغې دپاره دلیل نه به د هغې دپاره رڼا وي. او د هغې حشر به علماو لیکلی دی د قیامت په میدان کې به یا د قارون سره وي، د هغې حشر به یا د فرعون سره وي، د هغې حشر به یا د حامان سره وي، د هغې حشر به یا د ابی بن خلف سره وي، چې هغې په ټوله انسانیت کې هغه بدترین جهنمیان دي. د هغې وجه څه ده؟ یا به دا لمونځ دی د مال و دولت د دکاندارۍ په وجه باندې قضا کوي، نو بیا خو دا عمل په قارون کې و، بیا به قیامت په میدان کې دی د قارون سره راپورته کیږي. یا به د خپل لمونځ دی د خپل مصروفیت د دولت او د حکومت په غرور کې قضا کوي، نو دا عمل خو بیا په فرعون کې و، بیا به دی د فرعون سره راپورته کیږي. یا به د خپل وزارت او منصب په خاطر باندې په لمانځه کې قصور و کمی کوي، دا عمل په حامان کې و، بیا به دی د حامان سره یو ځای راپورته کیږي. یا به د خپل تجارت او دکاندارۍ په خاطر باندې دی په لمانځه کې قصور کوي، نو دا عمل خو بیا په ابی بن خلف کې و، بیا به دی د قیامت په میدان کې د ابی بن خلف په ډله کې راپورته کیږي. ځکه لمونځ دا زموږ په دین کې ډېر اهم عمل دی، او زموږ لمونځ او زموږ د دین د قیامت په میدان کې اولنۍ پوښتنه دا د لمانځه ده. حضرت عمر رضی الله عنه چې به څومره والیان سره واستول، دستي به رقب سي ور واستوله، باراولی خلکو په ټولو کارو کې ماته اهمترین کار د لمانځه دی. چې کوم څوک لمونځ په ښه طریقه باندې کوي، زما عقیده دا ده چې هغه د حکومت په نورو کارو کې بیا خیانت نشي کولی، او چې د کم چا څه په لمانځه کې غفلت روان سو، هغې بیا د دین په ټولو کارو کې د هغې څه غفلت روانېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بې لمانځه سړي دپاره سزا دا لیدلې ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې بیان کړې ده چې د هغې سر به په ډبره کوټل کیږي چې در څو پورې در قیامت تر میدان رسیږي، یا در څو پورې د جهنم رسیږي، او بعضې محدثین وایي چې په جهنم کې به د هغه سزا ورکول کیږي. اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته سفر در کومه ځایه پورې دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم عجایبات لیدلی دي، که زندګي و د هغې تفصیل به آخر را روانه جمعه کې. الله تعالی دې قبوله کړي. واخر دعوانا.